او اوس هم رزو فایندینګ یور فرست پروډکټس. کله چې موږ تاسو هر څه سیټ اپ کړل په شاپیفای سټور باندې پوه شولو ټول موارد چې کوم څه استفاده ورڅخه کولای شو کوم اپس لري هر څه سیټ اپ شول، اوس ضرور باید موږ تاسو پروډکټ ولرو ترڅو موږ تاسو دغه پروډکټ د خپل سټور لاره خرڅ کړو. ځکه موږ تاسو ټول دغه کارونه چې دي دا یوازې د فروشاتو لپاره دي. نو لومړی پرابلم سالور میتھډ، یعنی ګوره موږ تاسو کله یو مارکیټ ته داخليږي او بزنس ته داخليږي موږ تاسو سره یو مایند سیټ باید موجود وي. موږ څه غواړو، یعنی هدف مو څه دی. که هدف موجود نه وي په هیڅ بزنس کې موږ تاسو کامیابیدلی نه شو. تر ټولو مهمه خبره مایند سیټ دی. هدف زموږ څه دی؟ یا فقط پیسې ده او یا ویلیو اډیشن ده یا پرابلم سالوینګ دی. څه غواړو موږ تاسو مارکیټ کې تر سره کړو. اما تر ټولو مهمه ډیره بهترینه تجربه شوی استراتیجی چې دا هغه هم لومړنۍ ده چې پرابلم سالور میتھډ دی. موږ تاسو باید یو مشکل په مارکیټ کې درک کړو. اول ریسرچ وکړو، تحقیق وکړو، لټه وکړو چې په مارکیټ کې کومه ستونزه موجوده ده، په کوم بخش کې څه ستونزه موجوده، کومه خلا موجوده، کوم ګیپ موجود دی. هماغه ګیپ باید پیدا کړو او د غیله په حل لار باندې هڅه وکړو چې آیا بل چا خو دغه لپاره کومه حل لار نه ده پیدا کړې. موږ تاسو متفاوته یونیک بسار یو طریقه باید پیدا کړو چې هغه مشکل زموږ تاسو حل شي په مارکیټ کې. نو بیا موږ تاسو یو ریل بزنس مین یو او ډیر زر موږ تاسو مارکیټ کې برانډ کېدلی شو، نهایي زیات فروشات به ولرو. فرض مثال یو آر ناٹ سیلینګ فون کیس، یو آر سیلینګ پیس اف مایند فار 1000 فونز. یعنی هدف دا دی مثال نه چې که موږ تاسو مثلا په شاپیفای سټور کې یو آیډیا ولرو چې زه غواړم ترڅو د تلیفون هغه کاور زه خرڅ کړم، د موبایل کاورونه. اوس موږ هدف باید دا نه وي چې دغه کیس دی دا زه باید خرڅ کړم، هغې له لارې پیسې ترلاسه کړم خلاص. نو دا خو هر څوک خرڅوي، دا خو په زرهاو بلکې په لکهاو خلک مارکیټ کې موجود دي. موږ تاسو نه ولې خلک واخلي؟ یعنی علت څه دی؟ نو دا هدف باید نه وي، بلکې موږ تاسو یو فکر وکړو چې دغه یو با ارزښته یو پروډکټ دی چې خلک د خپل موبایل د محفوظ ساتلو لپاره ترڅو دوی په کامله معنا یعنی راحت ځان احساس کړي همدغه کیس سره زه باید دغه وفروشم یا خرڅ کړم. نو کله چې دغه فکر موږ تاسو سره پیدا شولو موږ تاسو بیا کوالټي باندې فکر کوو. نو داسې یو پروډکټ به رامنځته کوو چې په هغه یعنی د مشتری لپاره یو ویلیو ولري، یو ارزښت ولري چې حتما دوی اټراکټ کړي چې دغه ډول کاور زما په کار و، دا خو بهترین کاور دی، دا باید زه استفاده کړم ویلیو باندې. نو که کاور فقط موږ تاسو ووایو نو دا بیا هر څوک خرڅوي، نو موږ تاسو شاید ډیر وخت واخلي چې کامیاب شو مارکیټ کې. بل هم پیشن ان نالج، وات ډو یو الریډي نو ان لو. دویمه استراتیجي یا دویم مهم پلان چې موږ تاسو خپل ذهن کې باید ځان سره ولرو هغه هم یعنی کومه برخه کې موږ تاسو علاقه لرو یا علاقې مطابق باید مخکې لاړ شو. داسې نه چې موږ تاسو فیلډ علاقه شوق یو برخه کې وي او رزو بل فیلډ ته، دا کې بیا ډېره سخته ده کامیابي چې موږ تاسو یو څه سره علاقه ونه لرو. نو خپل باید ذهنیت وګورو کومه برخه کې زه زیاته علاقه لرم، په هغې کې موږ نوآوري کولی شو، پوهه پکې لرو، معلومات پکې لرو، او که نور معلومات پکې اضافه کوو موږ تاسو علاقه لرو نو ستړي کېږو نه. نو که چېرته موږ تاسو د خپلې پوهې مطابق او د خپلې لیوالتیا مطابق کټګوري انتخاب نه کړو بیا هم نشو کولی چې پروډکټ کې یا په شاپیفای کې خصوصا موفقه واوسېږو. او بل هم ټرند ریسرچ، دا هم تر ټولو مهمه خبره ده. د دغه پورتنیو دوو استراتیژیانو په نظر کې نیولو سره مهمه بله خبره دا هم ده چې موږ تاسو باید ټرند وګورو چې کوم شی په ګوګل کې یا په ټیک ټاک کې یا په امازون کې یا په نورو پلیټفارمونو کې ای بی، والمارټ، ایټسي یا فیسبوک او انسټاګرام په دې کې کوم یو پروډکټ ډېر ښه مخکې روان دی او ښه فروشات لري، نو د هغې په اساس باندې باید موږ تاسو قضاوت وکړو او یو کټګوري انتخاب کړو د ځان لپاره. نو د ګوګل ټرند له لارې کولی شو چې موږ تاسو یو مثلا کومه برخه کې چې وغواړو یو پروډکټ مثلا غواړو چې ایرپاډز موږ تاسو دغه زموږ تاسو پیشن، نالج، انټرست مطابق دی غواړو دې باندې مثلا کار وکړو او فروشات ولرو. نو چې کله موږ تاسو هماغه کار ور باندې کوو نو اوس باید یو ځل هم ګورو چې آیا رښتیا هم صحیح ده، زما د علاقې وړ ده،
مثلا خو آیا ګوګل کې دغه خلک سرچ کوي اخلي یا نه اخلي او که څنګه موضوع ده. او ټیک ټاک له لارې هم دغه سرچ کولی شو، امازون بیسټ سیلرز له لارې کولی شو تر څو مخکې لاړ شو او زیات پروډکټ وګورو چې کوم پروډکټ ښه فروشات لري. بل امپروو ان ان ایگزیسټینګ پروډکټ. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې لکه مخکې چې ما یاده کړله چې موږ تاسو باید یو نوآوري وکړو، یو نوي څه مارکیټ ته راوړو، یو ویلیو اډ کړو یو پروډکټ ته. نه دا چې نارمل کوم پروډکټ ښه خرڅېږي بس دا زما هم دی نو زه به هم په دې کې کامیابېږم، دا ضرور نه ده، بلکې شاید بل څوک په هغې کې موفقه وي، ښه مخکې روان وي او موږ کامیاب نه شو ځکه هغه الریډي ټرینډ دی. نو موږ تاسو باید کوشش وکړو چې یو مشکل پیدا کړو په یو پروډکټ کې چې دغه پروډکټ په دې ډول دی، که چېرته په دې کې یو دغه شی اضافه شي نو مشتریان به نور هم په سهولت کې شي او د علاقې وړ به یې وګرځي. دغسې یو مشکل باید په یو پروډکټ کې پیدا کړو، د هغې نه وروسته انتخاب کړو.